الله الرحمن الرحیم قدرمند کتونکو میر جمشید یم او دا وخت چې کوم دی نو زه په ضلع نوښار کې دا کوډي په مقام باندې موجود یم. قدرمند کتونکو ګرمي مې وشوه دا تاسو ته ښکاري نور ډېر زیات تیز دی. نو ما پرون دلته سره راغلی وم تاسو په ویډیو کتلی هم وي په باران کې. نو یقینا چې ساړه داسې ساړه و چې په څادر کې هم سړی نه ګرمېدو، یعنې باران او د الله پاک قدرتونو ته ګوره داسې یخني وه. او نن چې کوم دی نو داسې ګرمي ده یقینا چې سړی په ډسه چل کېږي، انتهایي ګرمي ده. نو زه هسې سوچ کوم چې الله تعالی ته وګوره چې یو ورځ فرق پرون سردي باران او ښایسته او نن دا ګوره موسم انتهایي ګرم دی چې ټول خلکو چې کوم دی نو ګرمي کېږي او ټول خلکو چې کوم دی نو کوټونه بنینونه څادرې مادرې هر څه لرې کړل. نو دا د الله تعالی لاک نو قدرمندو کتونکو دا د الله تعالی قدرتونه دي. ګوره یو ورځ کې ګرمي او په بل ورځ چې کوم دی نو ساړه، په بل ورځ سردي، په بل ورځ ګرمي. څنګه تاسو کتلی چې 22 جون باندې انتهایي ساړه و، حالانکه دا ټول کې ګرمه ورځ ده. نو قدرمنو د هر څیز ته چې موږ ګورو په دې کې موږ ته کوم دی نو الله پاک قدرتونه ښکاري. که تاسو تېر کال یاد شي 22 جون باندې دا په ټول کال کې د ټول نه ګرمه ورځ 22 جون دی او په دې کې چې کوم دی نو انتهایي ساړه و چې خلکو څادرې راغوستې وي. نو قدرمنو چې کوم څیز ته هم ګوري نو الله پاک قدرتونه پکې ښکاري. زموږ صرف دغه مقصد صرف دغه چې تاسو په دې باندې چې کوم دی نو غور وکړئ، سوچ پې باندې وکړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مخ او آباد لره چېرته خوشحاله اوسئ. د الله پاک